د کورنیو چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د سنبلې نهمه له امریکې اشغال څخه د ازادۍ ورځ د ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. ملت ته د حساب ورکولو د لړۍ په دوام کورنیو چارو وزارت د خپلو یو کلنو کړنو راپور د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې ولس ته وړاندې کړ. په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال او کفیل الحاج لوی پاسوال مولوي نورجلال جلالي د کورنیو چارو وزارت په کړنو او لاسته راوړنو خبرې وکړې او ویل: د اسلامي امارت د بریا نه تر ننه چې یو کال کېږي په الهي نصرت سره د ژمنو او ځوانو افغان روزل شو کدرونو په زیار او هلو ځلو د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه د سیاسي او مدیریتي ملاتړ په وسیله الحمدلله ټول مهم او ستراتیژیک تخنیکي جوړښتونه لکه د معاشاتو د اجرا، د بشري ځواک د تنظیم، د مخابري او ټکنالوژي، د پیژنتون د ډیټابیس، د بیا رغېدو د پاسپورت د ورکړې، ترافیکي چارو د عامه خدماتو د برخې د بیا رغېدلو سیستمونه شامل کیږي. وروسته د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال الحاج محمد محسن هاشمي هم د کورنیو چارو وزارت په کړنو خبرې وکړې او ولس ته یې په تېر یوه کال کې د یاد وزارت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د غونډې په پای کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو په وار د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د ټاپي پروژې د امنیت په اړه ګډه امنیتي غونډه د یو ویډیویي کنفرانس له لارې د ټاپي پروژې د شرکت له رئیس مراد امانوف سره جوړه شوه. په دې ویډیویي ناسته او لیدنه کې د نړیوالو معیارونو او غوښتنو سره سم د امنیتي پلانونو، وړاندیزونو او اړوندو څانګو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته کولو په اړه نظرونه تبادله شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند ملا عبدالنفي ټکور له امریکایي اشغالګرو څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو اړوند د مبارکۍ پیغام وړاندې کړ. له امریکایي اشغال څخه د هیواد د خپلواکۍ لومړۍ کلیزه دې مبارک وي. دا چې خپلواکي او د جهاد بریا خپله یوه الهي لورینه ده، په مقابل کې پر موږ ټولو شکر واجب دی. ټول افغان ولس او په تېره مجاهدین باید د دې ستر نعمت شکر ادا کړي او د ازادۍ لومړۍ کلیزه په داسې مراسمو ولمانځي چې هم د الله تعالی د رضایت او هم د ولس د هوساینې او خوښۍ لامل وګرځي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په لوی الله جل جلاله مو سپارو.